الله پاک ډیر اسانه نسخه خي او ډیر معمولی رپورټ علاج خي چې تاسو الله یاد کړئ دا الله ذکر کوئ د زړه سکون او اطمینان او خوشحالي به درته پیدا شي. د انسان دا وجود د دوه څیزونو نه جوړ دی، یو ته بدن وی جسم او بل ته روح وی. که دا انسان دی بدن کې دا روح وی دته جمدی وی او که روح پکې نه نو بیا ورته مړ وی. دغه لاسونه دي، پی دي، سترګې دي، غوږونه دي چې روح پکې وی کار کوي. هم ستا لاس کار کوي، هم د خپې کار کوي، هم د سترګې کار کوي، هم د دماغ کار کوي، هم د خلق قدر کوي، بچی د عزت کوي. او که د انسان د دې وجود نه روح اوته نو بیا ورته مړی وی، مرده ورته وی، جنازه ورته وی. دا مړی به کله ښخېږي؟ یاره د دې مړي د جنازې څه وخت دی؟ هلکه خدای مو بخوي مړی واغېست، جنازه یې واغېسته، هغه خوږ نوم یې ختم شو. اعلان چې کوي بیا دا نه وي چې فلانکې خان یا فلانکې مولوي صاحب یا فلانکې مشر هغه اوچت کړ، نه، جنازه مړی نوم یې بیا بدل شي. همغه لاس دي، همغه خپې دي، همغه پوزه، همغه دماغ، خو چې روح پکې نشته، ختم. بیا څوک قدر او عزت هم نه کوي. هغه خپل بچي، هغه خپله ښځه چې ورپسې چغې وایي جاړي، د جنازې چې کوم وخت مقرر دی د هغې نه 15 منټه وروسته کولی نه شي. هلکه وایي خرابېږي، شپه پې مه تېروه، هلکه شپې ته یې مه پاتې کوه، ګورې خراب به شي، سخا به شي دا مړی. هغه خپل بچي پې بیا تنګي، هغه خپله ښځه پې تنګي، هغه خپل وارثان پې تنګي، هغه خپل مقتدیان او هغه خپل مریدان او هغه خپل شاګردان پې تنګي. وی زرې مقبرې ته رسوي. او د نبي علیه السلام وینا هم ګورې وروڼو دغسې ده. دا ولې روح ته لاړ چې روح پکې و په خشته فوم کې بستره کې پروت و، بالښتونه ورته پراته و، ایر کنډیشن ته پروت و، پکې ورته چالو دی. او چې روح ته ووت هغه معمولي غوندې کفن کې نه ورته تولی شته، نه ورته بستره شته، په کټ کې ورته پوزکي اچولې چې جنازې ته وړي. د پوزکي د پاسه دی په نري غوندې کفن کې پروت دی، نه بستر. هغه عزتمند دی چې نیمه ګنټه یا 2 ګنټې مخکې جمدی و نو فوم ورته پروت و، بستره ورته اعلی پرته وه. خو چې 2 ګنټې پس ساعت یې ووتله نو په پوزکي د پاسه پروت دی، نری کفن ته تاو دی، بالښت نشته، بالښت نشته. او هغه خپل اعلی قیمتي کټ کې مقبرې ته نه وړي. د جومات نه وي د جنازې کټ وله راوړی، د جنازې کټ کې واچوي او مقبرې ته یې اوسي. بیا چې قبر کې واچوي هلته ګدی نشته، بالښت نشته، بستره نشته، خاورو کې پرېوت، بالښت د خاورو دی. دا ولې روح پکې نشته؟ پته ولګېده چې اصل روح و روح که روح پکې وي عزتمنده مو، قدرمنه مو، خلق هم قدر کو، پکې هم ورته چالو، ایس هم ورته چالو. خو چې روح دی وت دا ټول عزتونه ختم. دغه رنګې وروڼو د دې دنیا هم یو وجود دی، جسم یې د یوې روح دی. که دا روح پکې و دا کائنات، دا دنیا، دا ځمکه، اسمانونه به جمدي وي، عزت به وي، قدر به وي د الله په نزد، د مخلوق په نزد. خو که هغه روح دې ووته دا عالم او کائنات به مړه شي. لکه انسان نه چې روح اوځي او مړ شي، دا کائنات به مړه شي، دا اسمانونه به مړه شي، ځمکې به مړې شي، انسانان هر څه ختم. اوس د دې دنیا د انسان روح خو موږ پېژنو، یو پټ لطیف غوندې شی دی په دې وجود کې پټ پروت دی، الله ته خبر مونږ یې په سترګو نینو. خو د دې عالم او د دې کائناتو هغه روح څه شی دی چې هغه پکې وي جمدي وي، او که هغه پکې نه وي دا به مړه وي. هغه د دواړو جهانو مبارک سردار مونږ ته ښیي. فرمایي لا تقوم الساعه حتى لا يقال في الارض الله الله، تر څو چې په مخ د ځمکه د الله نوم یادېږي، د الله ذکر کېږي، نو دا کائنات او ځمکه او اسمانونه او دا دریابونه او دا اونې بوټي دا به جمدي وي. او که د الله نوم د الله ذکر ته ختم شو، دا کائنات او اسمانونه او ځمکې، دریابونه، غرونه دا به مړه شي. روح یې د الله نوم دی، روح یې د الله ذکر دی چې هغه وي جمدي، چې هغه نه قیامت به راشي. ابو طالب څوک دی؟ د نبي علیه السلام تره دی، تره. او پیغمبر علیه السلام یې ماشوم لوی کړی دی، او دونه خدمت یې د نبي علیه السلام کړی دی چې زه درته نشم ویلی. دغه ابو لهب کافر مړ شو، د پیغمبر علیه السلام تره دی، او دونه خوشرنګه ابو لهب د لمبې خاوند د مخ په چمک او پړق به و، د نبوت د خاندان سړی و. خو چې کلمې نصیب نشوه د لا اله الا الله نو جهنم کې پروت دی. نبی علیه السلام فرمایي په بخاري شریف کې یو حدیث راځي، ابو لهب په جهنم کې پروت دی. چا په خوب کې ولیده، وی ابو لهب الله د سره څه وکړل؟ وی جهنم کې پروت یم. خو یو کار یې کړی چې کوم وخت نبی علیه السلام پیدا شو که نه دنیا کې، د دې یو وینځه وه صویبه، هغه وله راله ورته وی وی سرداره ستا د هغه مړ ورور عبدالله زوی پیدا شو. نو دې خوشحاله شو د نبي علیه السلام په پیدایش باندې، هغه وینځه یې ازاده کړه. وی ځه په دې خوشخبری کې مې ازاده کړې.
نبی علیہ السلام فرمایي چې په کوم وخت زما په پیدایش د خوشحالي وکړه او هغه وینې ازاده کړه نو چې دغه ټیم کله م راځي نو په قیامت کې دننه په جهنم کې دننه الله تعالی ولا په دا ګوته کې لږ پیدا کوي هغه اوروي هغه لږ وخت راځي ولې ځکه چې دغه ټیم د نبی علیہ السلام مبارک په پیدایش خوشحالي کړي او نور جهنم په هغه ویښ کې پروت دی غرغنډې به بلېږي ابو طالب د نبی علیہ السلام مبارک تره دی ښه چې تره د مبارک نبی صلی الله علیه وسلم او د نبی علیہ السلام داسې خدمت وکړو چې د مکې کافر یو ځل راغلل نبی علیہ السلام ته وی داسې وکړه چې دارواره دې منې کړه که دې پیسې غواړي د خولې نه دې وباسي چې څومره پیسې یې په کار یې مونږ ورکوو که د ده چې د جینۍ خوښوي نو په کوم کور کې چې یې خوښوي ګوته دې پکې دې ورکوو که بادشاهي یې خوښوي مونږ یې د مکې بادشاه کوو خو دې دې مهرباني وکړي دا خپل دین او دا شی دې پرېږدي زمونږ د خدایانو بد رد دې نه وایي ابو طالب نبی علیہ السلام راوغوښت دا ټول سرداران د مکې ورسره ناست وو پیرواره یو نصیحت ته کوم بس د نور د قوم طاقت تم نشي لرلی عزم نشم لرلی قوم دې ماله په جرګه راغلی دی او ټول مشران ملکانان د راغلي د قوم او نور خفه کېږي که ستا جینۍ خوښوي ګوته پرېږده که مال دې خوښي د خولې نه وباسه که بادشاهي دې خوښي د دې ټولې مکې دې بادشاه کوي او تا د خپل دین نه منې کوي م نه دا خپل دین دې چلوه خو ردي د خدایانو بد مه وایه چې دا نبي علیہ السلام مبارک واورېدل که نه ودوی کاکا جي خیر دې تا نه خفه کېږم که ته مجبور یې د دې قوم نه نو خیر دی بس ته زما مرسته پرېږده زه پېښ او زما الله پوه شي تا نه په عذابوم او زما د قسم په الله که نه زه دا کلمه او دا ایمان او دا دین د ښځې دپاره او د بادشاهۍ او د دولت دپاره نه کوم که د یو لاس کې راته دا ځمکه کېږدي که نه او په دا بل لاس کې راته د اسمانونه کېږدي هم به د دې کلمې نه وونړم او ته تا نه خفه کېږم خیر دی کاکاجي که ته د قوم نه مجبورې نو نبي علیہ السلام مبارک سترګو کې اوښکې روانې شوې چې بس کاکا هم رانه جوړ بس بیل شو او روان شو نو د ابو طالب ورته آواز ورکړ وی واره دې خوا راشه دا نږدې شه وی ته څه وایې چې زه به ستا ملګرتیا پرېږدم ستا دین جدا او زما دین جدا او زه خپل دین دې چلوه او د چا پلار کې که زوري تا ته دې غږ وکړي زه به دې ملګری یم دومره د رسول الله مبارک سره مینه محبت خو سپېره په قسمت کې ایمان نو چې کوم وخت مړ کېده نو ابو جهل هم ورته ناست دی او نبي کریم صلی الله علیه وسلم هم وله راغی عبدالله ابن ابي امیه دغه وخت کې لا کافر و هغه هم ورته ناست دی نبی علیہ السلام مبارک ورته فرمایي ای کاکا جي دا کلمه ووایه ووایه دا کلمه اخر وخت دی که بل څوک دې وخت کې وایي ممکن ده د هغه نه قبول هم نه شي او که تا دې وخت کې ووایي که نه نو زه به الله سره بیا ستا لپاره باقي جګړې کوم زه پېښه زما الله پېښه او دا کلمه ووایه ګورې مه کوه او که دا کلمه دې ونه وي کاکا جي قسم دې که دې بچ کم ګورې د الله د عذاب نه نشم بچ کولی دا کلمه ووایه کاکا جي هلته ورته ابو جهل څه وایي وایي اخر وخت کې دا پلار نیکه دین پرېږدی عبدالله ابن ابي امیه ورته څه وایي ابو طالبه اخر وخت کې د پلار نیکه دین پرېږدی خطا دې نه کړي دوکه دې نه کړي ګورې او نبی علیہ السلام مبارک ورته فرمایي کاکا جي ګورې که دا کلمه دې ووایي زه به د الله سره بس باقي باسونه به زه کوم الله سره څوک جنګ جګړه نه شي کولی خو الله سره هغه د مینې محبت چې الله معافی کا دغې نه په دې جګړو تعبیر کوي حجت به قایم وم دلیل به قایم و چې زما تره زما مخکې کلمه ویلې و الله وې بخا او که دې ونه وې ګورې بچ کولی دې نشم اخر وخت کې ابو طالب د خولې نه د ایمان کلمه ونه وته وی د پلار نیکه په دین مرم د پلار نیکه په دین مرم کلمه نه وې قبول یې نه کړه او ساته وختله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته پاسېد او په ژړا شو وی هغې پورې به دله بخښنه غواړم چې تر څو الله منې کړی نه یم هغې پورې به دله بخښنه غواړم او خپلې لاړې مبارکې راواغېستې او په ټول وجود یې وله پورې کړې چې زما دا لاړې در باندې پرتې وي چې الله دله عذاب در نه کړي هغه یې پې پورې کړلې نو چې ده به یا الله زما تره وبخې ابو صالح خو بې ایمانه لاړ که نه نو رب العالمین قرآن حکیم کې آیت ورته نازل کړ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى باس پیغمبر یا مسلمان هغه به د کافر دپاره د الله نه بخښنه نه غواړي که پلار یې کافر مړي نیکې کافر مړي رور یې کافر مړي زوی یې کافر مړي خو چې مسلمان نی کافر مړ شي دا وارث به ونه بخښنه نه غواړي دا به نه وي چې الله ته وبخي بخي نه الله بس د تره دپاره به د نوره بخښنه نه غواړي نو نبی علیہ السلام فرمایي چونکې زما خدمت یې ډېر کړی دی ایمان خو نصیب نشو نو جهنم کې خو به پروت دي خو زما د هغه خدمت د وجې به د اور سپلی پخپو وي نور عذاب به نی د اور سپلی به پخپو وي او ابه دومره ګرمې وي چې مازغه به خوټ کېږي ابه دونه ګرمې وي او که زه نه وي زما خدمت یې نه وي کړی لکانه فی الدرک الاسفل من النار د جهنم لاندې اور کې طبقه کې به پروت و خو زما د برکت نه به د اور په یو چپه کې ولاړي صرف خپو ته به اور رسي مازغه به خوټ کېږي ولې غنو کلمې نصیب نشو ابو جهل عتبه شیبه سرداران د مکې ابو لهب ابو طالب ترونه د نبی علیہ السلام او چې دغه کلمې نصیب نشو د جهنم خشاک او بلال صہیب سلمان دا فقیرانو
بے سر و سامان، غریبانان، مسکینان، خو چې دا کلمه نصیب شو سرداران ترې نه جوړ شو. یو ډېر لوی سړی دی نوم یې درته نه اخلم، ډېره زمانه وشوه. زه یو ځل ناست وم مولوي صاحب سره، زمونږ الله دې په قبر انوار نازل کړي، نو وله راغې ناست و ورسره او وایي چې یاره زه ډېر زیات خفه یم او زړه مې هر وخت پریشان. خو ګورې جیه دا راته وایم چې ګورې دا پیسو خبره نشته، زما دومره پخوا هغه ټورسټې به وي، هغه پېښور کې به چلي، دا پلینکوچ ملینکوچ هغه زمانه کې نه وي. زما دومره ټورسټې دي او دومره مې هوټلې دي او دومره مې ځمکې دي او کارخانې مې دي، ډېر مالدار یم، زړه مې مطمئن نه دی، هر وخت خفه یم، بچي مې شته، مال مې شته. نو تاله راغلی مولوي صاحب چې ما د څه وظیفه یا څه راته وښایه، هر وخت مې له خفه چې سملم د شپې ګولی شو، بغیر د ګولۍ نه ما له خوب نه راځي. ګورو په خپله یې دومره مال مې دی، نوم یې درته نه اخلم، مشهور سړی دی، که نوم یې راته واخلې تاسو به هم پېژنئ، خو بده خبره هغه جي هغې ورته څه وظیفه مظیفه وښولوي دا وایه، اوله به د الله مطمئن. او چې یو دوه ورځې پس مې اخبار وکته نو دریاب ته یې ځان غورځولو، اخبار لیکلي چې پلانکي ځان دریاب ته وغورځو، خودکشي وکړه، مړ شو. یاره ما وې واقعي چې په مال او په دولت او په کارخانه کې د زړه سکون او اطمینان نشته. د زړه سکون اطمینان په دې کې دی چې بس قبلې ته مخکې جومات کې کښېنئ یا کور په کټ کې کښېنئ، یو طرف ته کښېنئ او د قرآن حکیم راولئ او د الله تلاوت کې د الله ذکر، تلاوت به د الله لوی ذکر دی. یا که درله نه درځي دا نشي کولی، تسبیح دې راواخېستې او لا اله الا الله، څومره خوند کوي، لا اله الا الله، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، لا حول ولا قوة الا بالله. هیڅ هم نه وي، الله 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 الله، خپل رب یادوه. نو الله فرمایي چې ما څوک ځان له یادوي که نه، نو یې ځان دلته یادوم، زه هم یادوم. او چې څوک مې په ډله کې یادوي، ګڼ خلک ناست الله یادوي، د الله ذکر کوي، نو زه د دغه انسانانو نه په غوره ډله کې یادوم چې د الله فرښتې دي. او چې څوک ما ته یو لیش را نږدې کېږي، زه ورته یو ګز ور نږدې کېږم. او چې څوک راته یو ګز را نږدې کېږي، زه ورته دوه ګزه ور نږدې کېږم. او چې څوک ما له پیاده را رواني وي، زه ورله په منډه ورځم. الله فرمایي داسې مطلب نه دی چې ګنې الله تعالی منډې وایي، نه، دا د الله تعالی د رحمت او انسان ته هغه خوشحالي او رضا او سکون. ته وایې زه الله ته ځان لږ ور نږدې کومه، په دې زړه کې دا سوچ دی چې ما نه الله خوشحاله شي، نو الله چې ستا په زړه کې څومره خوشحالي ده د هغې نه زیات به د رب العالمین خوشحاله شي. عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه څومره لوی بزرګ تېر شوی دی، لوی ولي الله د زمانې بزرګ. لنګر به چلېده او داسې لنګر به چلېده چې وایي په یو درستخان په یو وخت کې به 10 او 12 زره د میلمانو، داسې لنګر به چلېده. 10 زره 12 زره به سهار ډوډۍ خوړه او 10 زره 12 زره به ماښام ډوډۍ خوړه. د سنجر بادشاه دی، هغې مرید دی. یو ځل راغی چې راغی داسې وکتل د میلمنو ته، وي دا میلمانه دا ډوډۍ چې خوري دا د عبدالقادر جیلاني رحمت الله د پیر صاحب لنګر دی، ډوډۍ ده. او وي دا د کومې راځي، موږ ته پته نه لګي د کومې راځي، بس لګیا دي دا مریدان او شاګردان او دغه ډوډۍ پخوي او بس خلک راځي خوري. هلکه دا چې 10 زره سهار او 10 زره ماښام دا 10 زره کسان د ورځې ډوډۍ خوري، دې له خو بلا پیسې پکار، دا خو بغیر د پیسو نه کېږي، دې له خو ډوډۍ پکار ده، غنم پکار دي. نو چې دې خپل علاقې ته لاړه، نو یو صوبه وه د نیمروز، لکه زمونږ صوبې سرحد یو لوی صوبه ده، غونډه صوبې د عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه لنګر ته وقف کړه. ویره دې صوبې کې څومره مدد دی، که ټیکسونه دي او کله دې غله ده او کله دې نوره مدد دی، دا ټول به زما د پیر صاحب لنګر ته وقفي او دغه لنګر به پې چلېږي. او یو خط یې ولیکه، یو رقعه یې ولیکله، یو کاغذ، لکه سړی د انتقال یا سټام لیکي که نه چې دا خبره مضبوطه شي، دغه رنګ یو کاغذ ولیکه او هغه کاغذ یې جیلاني صاحب عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه ته ورلیکه او په هغې کې ورته لیکلي چې ما ستا لنګر وکته او ډېر زیات میلمانه دي ستا او د هغې څه بندوبست به کار دی، نو ما دا چل وکړه چې ما د دې ټول د نیمروز غونډه صوبه تا ته وقف کړه، ستا شوه، دا دې په خپل لنګر دې پې چلاوه. چې عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه ته هغه خط ور ورسېده، نن زمانې څوکونو څونه و پې خوشحاله، او غونډه صوبه راته میلو شوه، د صوبې ټول مال میلو شو، بله دولت او سبسیدونه میلو شو. هغه قاصد ته ویې دلته کښېنه، یو چا ته یې قلم راوړه، نو د هغې خط په شا باندې هغه خپل مرید ته یو دوه هغه بادشاه ته یو 2 شعرونه ولیکل. چون چتر سنجری رخ بختم سیاه باد، چون چتر سنجری رخ بختم سیاه باد، در دل اگر بود هوس ملک سنجری. و ای زما مریده د سنجر بادشاه، که ستا د دې ته خو یوازې د یو د نیمروز صوبه راکې، که ستا د دې ټولې بادشاه یم زما په زړه کې دومره سودا یي که نه، دومره پوټې سودا، دا خو لا صوبه ده ټوله بادشاهي. نو پخوا د بادشاهانو به یو تاج په سر او په هغه تاج کې به یو توره پټه وه مزېداره خشته ښکلې به ښکارېده. نو که ستا د دې ټولې بادشاه یم زما په زړه کې څه تمه یي، د ټولې بادشاه، نو زما قسمت ته الله داسې تور کړي لکه ستا په دې تاج کې چې دا توره پټه پرته ده،
ستا تاج کې چې دا توره پټه پرته ده زما بخ او زما قسمت ته الله داسې تور کړي که د دې ټولې بادشاهۍ مې ستا تمئ او بیا وایي زانگه که یافتم خبر از ملک نیمه شب زانگه که یافتم خبر از ملک نیمه شب ما ملک نیمه روز را به یک جو نمی خرم وی د کن وخت نه چې ما د الله تعالی سره ځان نږدې کړی دی او د نیمې شپې الله یادو د اخیري شپه کې پاسم او زه الله یادوم د الله ذکر کوم نو دغه د نیمې شپې د الله د ذکر کم خوند چې ما غشتی دی که نه کم خوند نو د هغې نه پس د نیمروز صوبه د یو اوربشې په قیمت هم ناست ولې مطمئن دی خبره خلاصه ده زما زړه الله مطمئن ساتلی دی د نیمې شپې پاسم او الله کوم چې د نیمې شپې پاسم او الله کوم او په دې زما زړه څومره مطمئن دی نو ستا د نیمروز صوبه د یو اوربشې په قیمت هم ناست د الله ذکر کوه قسم دې زړه به دې خوشحاله او که د الله ذکر نه کوې الله یاد نه ساتې په خپل زړه کې نه د مال کې سکون شته نه د په دولت کې اطمینان شته نه د په بچو کې شته نه د په بادشاهۍ کې شته په دې خیال یو سړی دکانداري کوي او تجارت کوي چې زه پې د حلال رزق وګټم د خپل ځان او د خپلو بچو د خپلې ښځې د ګاونډیانو یې سم پکې وکړم د مزدوري سم پکې وکړم نو ګوره عبادت شو د الله نوم خو که څوک الله وایي که څوک سبحان الله وایي که څوک الحمدلله وایي خو چې الله پې یادېږي که د قرآن شریف تلاوت کې دا ټول ذکر دی خو آسان ذکر چې دا مونږ یې په ژبه وایو لا اله الا الله حضرت موسی علیه السلام د الله ذوالجلال نه تپوس وکړ وایي ما ته یو داسې شی وښایه چې زه پې تا ته در نږدې شم وایي دا کلمه د لا اله الا الله وایي لا اله الا الله د عبادت لایق ما سوا د الله نه بل څوک نشته دا وایي او ورته وایي وایي پروردګاره دا خو ټول خلک وایي ما ته داسې شی وښایه چې بل څوک یې نه وایي او زه یې ووایم وی اے موسی که دا ځمکه اسمانونه دا ټوله دنیا د تلې په یو چابړي کې واچې او دا کلمه د تلې په بل چابړي کې واچې د دې ټولو نه دا درنه ده د الله نوم کې عظمت لویي ده زما رونو د الله نوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمانه کې یو صحابي دی نوم یې هېر شو یو صحابي دی د نبي علیه السلام په زمانه کې او نوجوان راکوټه دی خدای زما د بعضې یوه خبره هېره شي هغه نوم یې هېر شو مکه مکرمه کې مسلمان شو چې مسلمان شو جناب نو پلار د کوره اوویسته او جامې یې ته وویستې پرونډک کمیس او پرتوګ یې دواړه وویستل ها ته مسلمان شوې خپل دین دې پرېښود کور نه بهر وشړ دا مور ډېره الحمدلله مور یې پې خو پلار ته یې ویله چې دا مسلمان دی دا راګیر کوي وهه نو ویم وهه او بربنډې کو د کور نه وویست د دې مور پې لږ غوندې رحم راغی نه دی مور د پلار نه پټ غوندې یو څادر والا راواخېسته ور ویې غورځو پټ چې د کور نه خو مشړلی بربنډ دی بیا هم بچی دی څادر یې ورکړ راکوټې څادر و د په میان نیم کلمې د ځان نه لنډ کړ عورت یې پې پټ کړ او نیمې په دې اوږو راواچو او نیغ لاړ د مکې مکرمې نه مدینې شریفې ته ورسېد د نبي علیه السلام خواله ورسېد وایي د جومات خوله کې به ناستو او ذکر به یې کو لا اله الا الله لا اله الا الله د جومات خوله کې به ناستو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه راغی نبي علیه السلام ته فرمایي د الله رسول دا فلانکي ریاکار نه دی چغې جوړې کړې جومات په خوا کې ناست خلکو ته ذکرونه اورئ لا اله الا الله اوازونه په زوره کوي دا ریاکار نه دی دا بند کا پټ دی وایي نبی علیه السلام وفرمایل عمره دا ریاکار نه دی دا د الله سره مینه ده الله خو وخت دی ځکه د الله نوم یادوي ریاکار نه دی بس خو چې د نبي علیه السلام د خولې مبارکې نه وکتل چې ریاکار نه دی او دی د الله سره مینه لري او ځکه الله یادوي د الله نوم اخلي لا اله الا الله الله نو جناب بس بیا به صحابه ورته غږ نه کړي د تبوک په غزا کې دې شهید شو مړ شو چې مړ شو نو نبی علیه السلام د شپې خښاو جنازه د شپې شو چې کله یې خښاو که نه نو د دواړو جهانو مبارک سردار په خپله ولا قبر ته کوز شو اوس قبر ته څوک د خپل زوی او د پلار هم نه کوزېږي په خپله کوشو او حضرت ابوبکر او عمر ته وایي وی تاسو دې ونیسئ مال یې راکړئ کابر صحابه نو حضرت ابوبکر او حضرت عمر فاروق رضی الله عنهما دواړو ونیول یو د لخپو نه او بل د سر د طرف نه او نبي علیه السلام ډې ورکوز کړ او نبي علیه السلام مبارک په دې خپلو دواړو کونډو د پاسه کېښوده او غېږ کې ونیو او په لحد کې کېښوده او دعا ورته کوي ناشنا دعا یا الله دا زما د صحابي فلانکې چې دی که نه زه ترې راضي یم الله زه ترې خوشحاله یم ته ترې خوشحاله شه زه ترې راضي یم زه ترې خوشحاله یم الله ته ترې خوشحاله شه یو صحابي سره نبي علیه السلام دا چل نه دی کړی چې په خپلو زنګونونو مبارکو دی ښودي حالانکې لوی لوی جلیل القدر صحابه کرام وفات شوي او بیا په خپله په قبر کې په لحد کې په خپلو مبارکو لاسونو یې ښودي او بیا داسې دعا یې وله کړي الله زه ترې راضي یم زه ترې خوشحاله یم الله تم ترې راضي شه ته ترې خوشحاله شه دا د هغه ذکر برکت حدیث پاک کې راځي هغه خلک چې الله یادوي او هغه انسان چې الله نه یادوي د دواړو منځ کې داسې فرق لکه جمدی او مړی په دنیا کې د جمدی او د مړي څونه فرق دی ما راته وختي وي جمدي څومره عزت یې څونه قدر د مړي سي
دغه رنګ د ذاکر چې څوک الله یادوي ذکر کوي د الله او د فرشتو په نسبت قدر او چې څوک نه یادوي د الله او د فرشتو په نسبت هیڅ قدر یې نشته یو حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې کله ذکر حلقه ولګي او خلق لګي او ذکرونه کوي لا اله الا سبحان الله الحمد لله الله اکبر لا حول ولا قوه الا بالله دا ټول ذکر چې الله نوم پکې راغی دا ذکر چې څوک دا ذکر کوي الله فبر په فرشتو کې رب العالمین فرشتو باندې فخر کوي چې تاسو خو چې انسان نه پیدا کاوه او دا یو حدیث کې داسې راځي چې دغه خلکو ذکر کاو صحابه نبی رسول الله راغی په دمیاس کې کېناست څه کوي وی الله یادو وی ستاسو دې قسم چې الله یادوي وی زمونږ دې قسم چې الله یادو خو قسم مې په دې وجه درنه کې چې پتاو شکیوم ته تهمت نو در باندې او تاسو سره کېناستما اوس راته جبرئیل علیه السلام راغی اگر راته وی چې ستا دغه امتیان چې دا الله یادوي نو الله په دوی باندې په بره فرشتو په صفونو کې فخر کوي چې تاسو خو وی چې دا انسان نه پیدا کوا دې بقتلونه کوي ویني بتوي اخو هغه دې لګیاوي جمعات کې ما یادې زما ذکرونه کوي الله تاسو په برکت په فرشتو فخرونه کوي زمارو ذکر لا اله الا الله یاد الله نوم یادول دې باندې لا یزال لسانو رطبا من ذکر الله حدیث کې راځي چې همیشه په خپل جبه لمدا او ساته یو حدیث پاک کې راځي حدیث د بتاقی وتوي د قیامت پر ورځ یو سړی دی نبی علیہ السلام مبارک فرمایي سلور نیمه شل دفتر بداغه د ګناه ډکی یو کم سل دفتر بداغه د ګناه ډکی او یو دفتر به دومره وی کرا خوري کینو د ازمکه اسمانونه پیدا کیږي دا یو بدونه او دا به یو کم سل دفتر به دا به د ګناه ډکی یو دفتر به د نیکوي نو چې دا نیکی او دا ګناهونه ولا پتل کې ورواچي نو ښکارا خبره ده نیکی یو دفتر دی او ګناهونه یو کم سل دي ګناهونه به درانی شي او نیکی به سپکش اعلان به اوشي چې دا سړی جهنم ته روان جهنم ته روان چې جهنم ته روان کی او دې سمن زلال شي نو رب العالمین به فرشتو ته حکم کوي دا سړی واپس راوګرځي چې راوي ګرځي یو فرشته بوله یو رکوټه غونډه کاغذ ورکی پیدا یو رکوټه نیکی ستا پاتې ده دا د ټول نه پاتې شوی ده دا واخله او دوباره لاړ چې دا ټول د لبیو کی او دا نیکین د لپاره نیکو کې واچي دا چا درکړه دا الله راکړه دا ستاره راکړه دا ستاره دا وړه نیکی راکړه رب ما هذه البطاقه رب دا رکوټه کاغذ څه شی دی دا خو پټې نه غونډه یو ګوته کاغذ دی الله نوم چې پلی کلی شوی خو دا ګوته د بن نم رکوټه دی دا پټې نه کاغذ او دی خواته یو کم سل دفتر د ګناه دا خو ډیر معمولی غونډه شی دی یا یو ځل قربان دی आवाज شو چې فلان کې د فلان کې زوی جهنم ته ځي نو اوس په بیا زما ګناهونه او نیکه ته لیکيږي دا پټه کاغذ څه شی دی نو بیا به ما متعلق आवाज کوي چې فلان کې د فلان کې زوی جهنم ته ځي دا خو بیا رسوایی ده وینا لا ظلم اليوم ظلم روزنه نه ظلم باندې کېږي دا دنیا نه چلته ظلمونه کېدل ظلم نه کېږي واپس شدار کوټی نه کېدل تلو جنازه نه بدی واپس زوبه ني بیا بولا هغه سلور نیمه یو کم سل دفتر د ګناهونو د تلې په یو چابړي کې واچي او هغه یو دفتر به ولات تلې په بل چابړي کې واچي ګناهونه بیا درانه دي ان کې اس پکدا دغه پټینه کاغذ براو باسي هغه به ولدا دغه نیکو په هغه تل کې ورواچي نیکه به درنی شي او ګناهونه به سپک شي وختي په आवाज د دوزخي شوی اوس په आवाज د جنتی وشي فلان کې د فلان کې زوی هغه د جنت ته روان شي نه به خوشاله شي وې د لوی غم نه خلاص شو اوس الله نه ګور یو شی پټ نه دی خو الله ردی پټې نه کې قدر درته خای یو شی د الله نه پټ نه دی دی به وی رب یا ای رب دا پټې نه کاغذ وسه شي دی خو زما ټول مصیبتونه او غمونه عذابونه ختم کړل او زه جهنم نه په بچم د دوزخ نه بچم جنت ته پیدم الله به فرمایي دا زمانم الله دا الله نوم ولا ذکر الله اکبر دا الله د نوم نه لوی سیز بل نشتا دا د الله نوم دا الله دا نوم کده تلې په یو چابړي کې واچي او دا زمکه اسمانونه غرونه او دریابونه بل چابړي کې واچي دا الله د نوم نه درنيږي خدای الله په نوم کې وزن یو خطبه وې الکه دا الله نوم خدای تعالی کې چې نه دی وزن نشته نه 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 دا ظاهري وزن نه څومره چې ستا په الله یقین ایمان زیات وي اخلاص زیات وي هغه مرکه په دې کې وزن پیدا کیږي دغه طاقت به پیدا کوي وزن به پیدا کوي د الله د نوم سره هغه محبت او مینه تعلق به برابر ہے اخلاص به پکې ته برابر ہے نو چې تا پکې خپل اخلاص برابر کړه الله په نوم د یقین برابر کړه الله سره د خپل جوړ برابر کړه الله د نوم سره دغه وزن پیدا شو به د مقابله ګناهونه نشي کولای هکذا چې نو کله وزن نشته مونږ نن ټول ورځ په غیبتونو جبستل کړه تر دې غیبت په کنزلوم جبستل کړه
لګیاوي دا سیاسي بحثونه باندې جبې ستړی کړي د بل بد سپک او خپل ښه په دې مو ځان له جبې ستړی کړي الله دپاره تسبیح پیدا کړي په 5 روپۍ په 10 روپۍ جوړه تسبیح ملاویږي او الله په یاد کړي الله یاد کړي قسم د دنیا به مخي اخرت به مخي د دنیا دا ټولې خبرې د قیامت پر ورځ به پستومانه ګوري او ګوري چې د الله ذکر دې پړه کې کېناست الله زړه باندې مطمئني ما ته وختي وي هر سړی راځي یاره زه خپه یم مال ډېر دی خپه یم بچی شته خپه یم کارخانه شته خپه یم ته الله نه یادې نو الله یادوي په جبه هر وخت الله یادوي سره دنیا دا فالتو ګپې شپې خبرې پرېږدې اجرو کې به ناست یې د کندې په غاړه به ناست یې د پټي په پوله به ناست یې په خپل بیټک کې به ناست یې او څوک د یو غیبت او څوک د بل غیبت قسم دی چې دا به د قیامت پر ورځ وبالي وبال یا به خپه د قیامت پر ورځ یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا وسبحوه بکرة واصیلا اے د ایمان خاوندانو الله یاد کې خو لږ نه ډېر زیات یاد کې اذکروا الله ذکرا کثیرا ډېر زیات وسبحوه بکرة واصیلا او سحر ماښام د الله تسبیحات وایي سبحان الله سبحان الله سارم وایي مازدیګر یې وایي ماښام یې وایي ماسخوتن یې وایي دا د الله د کتاب بیان د قرآن حکیم کې رب العالمین فرمایي بلال صہیب او سلمان دې خلکو د الله ذکر وکړ دغه کلمې په الله کې کېنول نو رب العالمین ته کومه استه جوړ کړ بلال حبشي اوس مونږ واسوایو حضرت بلال رضی الله عنه صہیب رومی رضی الله تعالی عنه سلمان پردی غلامو سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه غلامانو مریانو غریبانانو مسافر بے وطنو او چې الله د نوم او کلمې په دازله کې کېنولا مونږه متدعاګانی کو صفته کو او قران حکیم کې الله صفت کوي رضی الله عنهم ورضوا عنه چې الله د دوی نه خوشاله دي دوی د الله نه خوشاله دي او د مکه لوی سرداران ابو لهب څوک چې د پیغمبر علی السلام سکت لري الله ذکر ختم اله قیامت راځي چې په مخ د زمکه الله نبی لیکيږي او دا الله نوم چې ترسو یادېږي قیامت باندې راځي قیامت څه ته وایي الله نوم اوت روح دې هغه اوت بس دا کائنات مړ شو حدیث پاک کې راځي قرآن کې راځي چې دا غرونه به لکه د مالوچو په شان والوځي دریابونه ختم اسمان به ټوټې ټوټې دړې وړې شي زمکه به ډکرې شي دړې وړې به شي هر څه به تس نس شي په مخ د زمکه انسان حیوان هېڅ شی به پاتې نه شي ټول به ریزه بشي ریزه هباء منصورا قرآن حکیم کې الله فرمایي فجعلناه هباء منصورا لکه دروازه چې کولوي او دا د انور دا شعاع ته پکې ښکاري داسې نری داسې ذرات ته ښکاري چې د انور نه دروازه سړی کولو کې بار ګوري که نه دا نری ذرات ته ښکاري دا ټول هر څه به دغسې واړه زري شي په سترګو به هم نه ښکاري ولې روح پکې ختم شو حدیث پاک کې راځي د هر شي روح شته ګورې چې هغه روح پکې وي جمدې وي چې ته اوت مړ وي وی دا روانه او بل الله ذکر کوي ګردام الله یادای او چې کله ادریدي د الله ذکر بن شو چې د الله ذکر بن شو سموده پس هغه بس خاشي بیا بین کوي دا جامع چې د موت اغوستي دي دام د الله ذکر کوي ان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم الله قران کې فرمایي هر شی د الله تسبیح وای د الله ثنا او صفت او پاکي بیانای او تاسو په نه پوهیږئ قران کې الله فرمایي دا جامم ستاد الله ذکر تسبیح کوي سبحان الله الحمدلله وای او چې کله د الله ذکر بن شو سخاش و خیره نشو بوی بکې انځي به الله ذکر شروع کوي په دریاب کې کبانم الله یادای او چې کله د الله نوم بن کنو د ښکاری په جال کې بین خلی په دې هوا کې د مارغانم الله یادای او چې کله د الله نوم بن کنو د ښکاری په جال کې بین خلی شین بوټي الله یادای او چې کله د الله نوم بن کړي به اوچشي چې اوچشي د الله نوم بیا نه وای دا بیا ختم بن شي نورو په دې کائنات کې د الله د نوم د کده روح غوندې تاویږي راتاویږي دا د کائنات او ساده د روح دی چې ترسوي جمدي اچي نیمړ وای ګورو یو مثال در کوم سړی چې کور جوړی چاله جوړی د خپل ځان د اوسېدو د پاره دې نه جوړی چې ماشي پکې ګرځي مچان پکې ګرځي مګي پکې ګرځي دې له سو کور نه جوړی دا پکې اسی به سوسيږي دا غستاده برکت چې ته پکې نو ماشین پکې دي مچانم پکې دي پټی دا نه غرديږي هغه مرغیم راځي هغه پټوله منګه کانو امراضي پکې سولې مولې جوړې کړې دي ستاده برکت دلته جون تیری چې ته پکې څوک مګوله منګه کانو نه کورونه نه جوړي او چې کله د انسان جون په یو کور کې ختم شي دلته نور نوسم نو بیا هغه کور پریدي کروانه یې روانه کې ختمې مګوله نه پریدي ماشو له مچاو نه پریدي چې ته تر سو پکې اوسېږي نو آباد به ساته چې ته نه اوسېږي نو دا ماشو میګو مچانو کې شوګاون له سو کورونه نه پریدي دا غرانګي چې مسلمان په دې مقدس مکه یو الله وای
دا مخ د ځمکه به آبادي دا کافر به هم درسره اوسېږي دا د کلمګو منګکانو د مارانو لړمانانو د مچانو په شکل خلق دی ستا د برکته هغوی دا ژوند تېروي او چې مسلمان ختم چې د الله نوم ختم شو دغه منګکانو دغه لړمانان او خاماران کافر به بیا الله پرېنهدي په یو ساعت به ځمکه تسلس او روانه دی نو د دې روح د الله ذکر دی الا بذکر الله تطمئن القلوب او چې څومره د الله دا نوم یادې هغه امره به ستا په زړه کې خوشحالي راځي عبادت اله عبادت ته د الله یاد پکې ته چې مونځ کې او د الله د رضا دپاره کې نو دا مونځ به دې قبلېږي شکر دې مونږ له خو الله په زړه کې دا کلمې ښودې ده مونږ مؤمنان مسلمانان ټول وایي الحمدلله ورونو په ژبه یې هم وایي فضول خبرې او فضول گپ شپ پرېږدې هر وخت بس الله یادوي او دا تسبیح نه دې تسبیح کې یو برکت دی هغه کې دې چا سره چې تسبیح نه الله ته یېري خو که ستا په جیب کې تسبیح پرتې وي او اصل چابیانو پسې لاس ورښکته کو ګوترې ورسره وجنګېدې الله به درته را یاد شي دا تسبیح سړي ته الله را یادوي نو دا ذکر کوي لا اله الا د دې څه بعضې د ذکر څه نورې خبرې دي چې د مقرر انشاءالله بل وخت به درته وګورو ګرانو محترمو اوریدونکو د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس سے په دې 242 نمبر کیسټ کې تاسو د ذکر فضائل واورېدل دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې ګیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي د دې نه علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هر جمعې تقریر به هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي ټلیفون نمبر دی 255 29 12